نوم ګلاب دی د ګیان اوسېدونکی یم د چپکي کلي یم. دلته کورو ته غونډې ته نقصان اوښتی. اول زه 4 شهیدان لرم په کور کې. و هغه نه بعد زما ګاونډیان چې دي چا کې 15 کسان چا کې 6 کسان څوک داسې دي چې مکمل کورنۍ ختم دي. یو وړوکی ماشوم یې پاتې وي یا یو کس پاتې وي. نره دلته ډېر تلفات اوښتي دي. کورونه مکمل ړنګ دي ختم. سرپناه ته ډېر ضرورت لري. کورونه هم چې دي دا غونډ مکمل ختم دي. اول ډېر ضرورت مو سرپناه ته لري چې موږ ته خیمې راشي موږ ته د سرپناه داسې شی ورکړي چې موږ یې برومینه و د هغه نربنده ودروي. نوره سامان چې دی هغه موږ مکمل په خاورې لونده شوی دی ختم شوی دی. هغه خوراکي مواد دي که شیرک دي بسترې دي که ټینه دي هر شی موږ ختم شوي دي. موږ دغه یعنې چې اوس خو خالي پرته یي په ډګو باندې او نوره سامان خروق ته شی نشته. دغه څوک راوړي د مرستې وړ شی دغه سره خوري. هلته موږ چپکي کلي کې 4 کسان مړه دي. داسې مزک کلي کې پیر مزک کلي کې 8 کسان مړه دي. داسې مکمل داسې بیرته وچکي کې بیا 80 کسان مړه دي. یو کلی د 80 کسان کې مړه دي. نوره داسې حدود کې کلي کورونه چې دي چا کې 2 کسان چا کې 3 کسان